مولوی صاحب ورې مولوی صاحب الله اکبر الله اکبر. اسلامي امارت وایي د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستاني پوځ پر پوستو غچ اخیستونکي بریدونه کړي. د دفاع وزارت وایي د ډیورن کرښې په اوږدو کې پر پاکستاني امنیتي ځواکونو د افغانستان د حریم نقضولو او هوایي برید په ځواب کې بریالي غچ اخیستونکي بریدونه د شپې 12 بجې پای ته رسولي دي. یاد وزارت پر ایکس خپره کړې یوه خبرپاڼه کې ګوتڅنډنه کړې که مقابل لوری بیا د افغانستان حریم نقض کړي، زموږ وسلوال پوځ د خپل حریم دفاع ته چمتو دی او کلک ځواب به ورکړي. دغه وزارت ویلي دا بریدونه د افغانستان په ختیځ ولایت کونړ، سویل ختیځ خوست، پکتیا او په سویل هلمند ولایتونو کې شوي دي. تر اوسه دغه پیښو کې د مرجوړلي په اړه کره معلومات نه دي خپاره شوي. د کونړ ناړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له ماښام کېدو سره افغان ځواکونو پر پاکستاني اړخ د سپکو او درنو وسلو برید وکړ چې وروسته دواړو لورو ترمنځ سخته جګړه ونښته. دفاع وزارت ادعا کړې چې د شنبې ماښام بریدونو کې یو شمېر پاکستاني سرتیري وژلي او مالي زیان یې وراړولی. پاکستاني سرچینې وایي چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې څو ځایه پر ځواکونو یې بریدونه شوي، خو د اوښتي زیان په اړه یې څه نه دي ویلي. د اکتوبر په 9 د اسلامي امارت حکومت ویل د کابل هوایي حریم نقض شوی او په پکتیکا ولایت کې ځینې سیمې د پاکستاني ځواکونو له لوري په نښه شوي. دفاع وزارت دا عمل د دوی په وینا کرغېړن ګام بولي او ګواښ کوي چې د عواقبو مسؤلیت یې پاکستان ته راجع کیږي. دفاع وزارت پر خواله رسنۍ ایکس یو پیغام کې لیکلي پاکستان ډیورن فرضي کرښې ته څیرمه د پکتیکا په مرغه سیمه کې پر یوه ملکي بازار بمبار کړی او د افغانستان پلازمینې قلمرو یې هم نقض کړی دی. دفاع وزارت په دې ټویټ کې لیکلي دي چې دا د افغانستان او پاکستان په تاریخ کې یو بېساری له تشدد ډک او کرغېړن اقدام دی. دفاع وزارت په دې ټویټ کې زیاته شوې چې دوی د افغانستان پر حریم دا تیری غندي. په دې ټویټ کې لیکل شوي چې له خپل حریم څخه دفاع زموږ حق دی او له دې اقدام وروسته که وضعیت هر څومره ترنګلی کیږي نو عواقب به د پاکستان پوځ ته راجع وي. پاکستاني ځواکونو له دې مخکې هم د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې هوایي بریدونه کړي دي. دواړو هیوادونو په سرحدي سیمو کې هم د یو بل پر خاور د بریدونو ادعاوې کړي چې مرجوړله هم درلوده. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې د وروستي تاوتریخوالي او نښتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او له دواړو لوري یې غوښتي چې د کړکېچونو د کمولو او په سیمه کې د امنیت او ثبات ساتلو لپاره له زغمه کار واخلي. د شنبې ماښام افغان حکومت د ډیورن کرښې په اوږدو کې پر پاکستاني امنیتي ځواکونو او پوستو د دوی په وینا د افغانستان حریم د نقضولو او هوایي برید په ځواب کې غچ اخیستونکي بریدونه وکړل. د سعودي عربستان په اعلامیه کې د ستونزو د حل لپاره په خبرو او ډیپلوماسۍ ټینګار شوی دی. د یادونې وړ ده چې تېره میاشت د پاکستان او سعودي عربستان ترمنځ د دفاعي چارو او امنیت په برخه کې د همکارۍ په اړه د متقابل دفاع په اړه ستراتیژیک تړون لاسلیک شو چې له مخې د یو هیواد په وړاندې بهرنی یرغل به د دواړو هیوادونو په وړاندې یرغل وګڼل شي. قطر هم د شنبې او یک شنبې په شپه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د رامنځته شوي کړکېچن وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د قطر د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یوه خپره شوې اعلامیه کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې د زیاتېدونکي کړکېچ او تاوتریخوالي او همدارنګه د سیمې په امنیت او ثبات باندې د هغې د احتمالي اغېزو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د قطر د بهرنیو چارو وزارت لخوا له ښکېلو خواو غوښتل شوي چې له خبرو اترو، ډیپلوماسۍ او زغم څخه کار واخلي او هڅه وکړي چې اختلافات په داسې ډول حل کړي چې د کړکېچ د زیاتېدو مخنیوی وشي ترڅو سیمه ایز امنیت او ثبات ته ګواښ پیښ نشي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ټینګار کړی چې قطر د نړیوالې سولې او امنیت د ودې لپاره د ټولو سیمه ایزو او نړیوالو هڅو ملاتړ کوي او د ورونو پاکستان او افغانانو لپاره د امنیت او سوکالۍ ډاډمنولو لپاره به خپلې هڅې جاري وساتي.